سلام ستړي مشه د نن دوه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. افغانستان کې د لمر او باد انرژۍ څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول او ولسمشر غني نن د افغانستان لپاره د پاکستان د نوي سفیر منصور احمد خان باورلیک ومانه. لیدونکو وخت په خیر. دوه مهمو خبرونو ته ښه راغلی. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. پر دې 160 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي اداره USAID تمویلوي. د دې پروژو تړونونه د چهارشنبې په ورځ په ار کې لاسلیک شول. دوه لمریزې دي چې یو یې په کابل او بل په بلخ کې ده او دوه ابدي پروژې په هرات کې پلي کیږي. ټاکل شوې ده چې له 1.5 تر څه باندې 2 کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. بل خوا ولسمشر غني نن د افغانستان لپاره د پاکستان د نوي سفیر منصور احمد خان باورلیک ومانه. ارګ وایي د باورلیک د سپارلو په مراسمو کې د پاکستان ویلي چې ماموریت د اړیکو د ترانزیت او سوداګریزو همکاریو پراختیا او د دواړو هیوادونو د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیاو رامنځته کول دي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې شیبې.